دې فلم کې موږ یو جنۍ ګورو چې په سمندر کې سرفینګ کوي. بیا هلته کې هغه ډالفین ګوري چې اوبو نه بهر روزي او هلته کې ټوپونه وخي. دا جنۍ چې کله دا وګوري نو دا د ډالفین پسې شاته ورشي او سمندر ته لاړه شي. دا جنۍ هلته کې ګوري چې ډېر غټ ماهی هلته کې مړ شوی دی او هغې له پاسه څه مارغان تاویږي او خوري. خو هلته کې یو چپا بیا راشي او دغه جنۍ ورته سرفینګ ته ځان تیار کړي. خو دې پېره له هغې بوټ سره چې شی ولګي او دا جنۍ رالاړه شي. دغه جنۍ له سمندر ډېر لاندې راغلې وي خو دا ځان راوکاږي او په خپل سرفینګ بوټ باندې واپس کینی. خو دې باندې څه شی حمله کړې وي او دا یې وینې کړې وي او دا شی ځان ته راکاږي. خو د دغه جنۍ خپې نه ډېره زیاته اینه روانه وي او داسې معلومیږي چې څه شي دې په خپه باندې اټیک کړی دی او دغه خپه یې ورته زخمي کړې ده او ډېره زیاته یې ورته خوړلې ده. خو دا جنۍ هلته نه ځان روکاږلو کوشش کوي او هغه ماهی ته راشي کوم چې مړ و، ولې چې کناره خو ډېره زیاته لرې وي او دا ماهی دې سره ډېر زیات نږدې وي. هغه شی هم دې پسې شوي وي کوم چې په دې اټیک وکړو خو هغه یو غټ شارک ماهی وي. دې نه پهله چې هغه شارک ماهی په دې اټیک وکړي دغه جنۍ هغه غټ ماهی د پاسه وخیجي او ځان ترې نه بچ کړي. هغه شارک په دې باندې اټیک کړی و او خپه یې ترې خوړلې وه او دې نه ډېره زیاته اینه روانه وي. دغه جنۍ هلته کې یو پړي نه خپله خپه تاوه کړي چې دا اینه ترې بنده شي. بل خواته دا یو 3 کسان ګوري کوم چې د سمندر کې دې سره سرفینګ کړی وي او هلته نه روان وي. دغه جنۍ په هغه ماهی باندې ودرېږي او دې ته چغې او نارې چالو کړي چې هغې راشي او د دې مدد وکړي. خو دغه کسان بالکل هم دې ته نه ښکارېږي ولې چې هغه ډېر زیات لرې وي او هغه دا نه شي اورېدی او دغه شانتي هغه خلکه دلته نه لاړ شي. اوس دغه جنۍ سمندر په منځ کې یو ماهی له پاسه ناسته ده او بېوسه هم ده او دا جنۍ اوبو ته هم نشي راکوزېدی ولې چې هغه شارک به په دې اټیک وکړي او مړه به یې کړي. ننسي اخوا دېخوا ګوري خو دې ته یو غټه ګټه ښکاره شي چې هغه په سمندر کې وي. بل خواته یو وړه کښتۍ هم وي چې د هغې مطلب د اوبو لیول معلومول وي او د خلکو مدد کول وي. بیا دا جنۍ ګوري چې هغه شارک یو ځل بیا دې پسې راشي او په دې باندې اټیک کولو کوشش کوي. خو هغه شارک ماهی په دې غټ ماهی باندې راشي او یو ډغره ورکړي خو دا جنۍ ترې ټوپ کړي او هغه کنارې ته تللو کوشش کوي. هغه شارک دا کتلې وه او دې پسې شوی و. اوس دغه جنۍ لامبو چالو کړي او اوبو کې هغه ګټې ته ځان رسوي. شارک راتلو نه پهله دغه جنۍ هغه ګټې ته ځان ورسوي او راوخیږي ترې. دغه جنۍ سره یو پرنده هم وي کومه چې دې حمله کې زخمي شوي وي. هغه هم په دې غټ ماهی باندې ناسته وي. کله چې دې ډغره ورکړه نو هغه دې کې زخمي شي او هغه نه شي الوتی. اوس دغه جنۍ او دا پرنده دواړه دلته ګیرې شوي وي او دغه شارک په دې باندې اټیک کړی وي. دغه جنۍ ډېره زیاته زخمي وي. دا جنۍ د غوږ نه والی روکاږي او هغه زخم باندې ورومنډي چې دغه زخم خوله ورشي او دا اینه بنده شي او دغه شانتې دا له غوږ نه ډېرې زیاتې والی روکاږي او هغه زخم باندې ورکوي چې ټانکۍ یې ورشي او خوله یې بنده شي او خپل جیکټ راوالي او هغه خپې باندې ټیټ وتړي چې دغه اینه بنده شي او دغه شانتې ورځ تېره شي او شپه په دې باندې راشي. دا هلته کې خپل سرفینګ بوټ ګوري او دا غواړي چې زه دې ته ورشم او دا راوالم او کنارې ته پې ځان ورسوم. دا دلته کې همت وکړي او هغه اوبو ته راکوشي او هغه سرفینګ بوټ دا نږدې ورځي خو دا دلته کې ګوري چې هغه شارک موجود وي او هغه دې پسې راشي او دا زر زر لامبو وخي او هغه ګټې ته ځان راورسوي. دغه شانتې د دې زخم ته اوبه ورشي او هغه ډېر زیات درد چالو کړي. بیا دا هلته کې یو سړی ګوري کوم چې شراب څښلی وي او هلته کې وده وي. دا هغې ته چغې او نارې بیا چالو کړي خو دغه سړی ډېر زیات لرې نه وي او دا له دې جنۍ اواز واوري او هغه سړی هلته کې راپاڅېږي او دغه جنۍ ورته چغې وایي چې هلته کې زما بیګ پروت دی او هغې کې یو موبایل دی او هغه موبایل له واله او چا ته رینګ وکړه چې هغې زما مدد وکړي. خو دا سړی دې بیګ ته لاړ شي او دا یو غل وي او هلته نه هغه پیسې او موبایل له والي او هلته نه روان شي. دغه سړی د جنۍ دا سرفینګ بوټ هم وګوري او دا په لالچ کې راشي چې زه به لاړ شم او دغه سرفینګ بوټ هم خرڅ کړمه. دغه سړی اوبو ته راکوشي او هغه سرفینګ بوټه پورې راشي او دغه شانتې هغه شارک په دې باندې راشي او اټیک پې وکړي او دغه سړی هلته کې مړ کړي. اوس دې جنۍ سره 6 غنټې پاتې وي ولې چې 6 غنټې پس به د سمندر لیول به ډېر زیات شي او اوبه به هم زیاتې شي او دا چې په کومه ګټه باندې ناسته ده هغه او ګټې ته به اوبه راشي او به مکمل ډوب شي او دغه شانتې هغه شارک به راشي او دا به وخوري.
خو د دې قسمت ډېر زیات ښه وي او هغه 3 کسان واپس راشي کوم چې دې سره وختي سرفینګ کړی وي او هغه دا وګوري او د دې سایټ ته را روان شي. خو دغه جنۍ ورته چغې وایي چې زما خواته مه راځئ، دغه اوبو کې شارک دی او په تا به اټیک وکړي. خو دغه خلک ورته وایي چې ته مه یېرېږه او موږ درځو تا بچ کوو. خو هغه شارک هلته کې راشي او په یو هلک باندې اټیک وکړي او اوبو ته یې لاندې ویسي. دغه بل هلک دلته کې ویېرېږي او هغه هم دې جنۍ ته رانږدې راشي او هلته کې دې ځان بچ کوي. دغه هلک ډېر زیات وتر شي او دې جنۍ ته خواته راشي، خو دا دې ګټې ته ځان راورسوي او هغه جنۍ هم راوچتوي یې. خو هلته کې شارک راشي او دا هم ونیسي او اوبو لاندې ویسي او مړی کړي او دغه هلک هم مړ شي. اوس دې امید هم ختم شي. کم چې دا دوه هلکانو او دې غوښتو چې دې بچ کړی وی او هلته نه ځان وکاږلی وی. اوس دې جنۍ سره نیمه ګنټه پاتې وي. دې نیمې ګنټې نه پس به دغه اوبه دومره زیاتې شي چې دغه ګټه به پکې پټه شي او دا شارک هم هلته کې ګرځي او دا ګوري. بیا دا فکر کوي چې ما سره نیمه ګنټه ده او که په دې نیمه ګنټه کې زه ونه وتم دغه شارک به ما پسې راورسېږي او ما به وخوري. بیا دا په اوبو کې یو هلمټ ګوري چې هغې د پاسه کیمره وي. دا د هغه هلک هلمټ و کوم چې دغه شارک اوس وخوړو. دغه جنۍ اوبو کې ورجمپ کړي او دغه کیمره رانیولو کوشش کوي، خو هغه شارک دا وګوري او دې جنۍ پسې راشي او حمله پرې وکړي. دغه شارک دې ګټې ته راختلی وي ولې چې اوبه لږې زیاتې شوي وي او دغه جنۍ هلته کې رالړی شي او بیا زخمي شي. دغه شارک دې ته ډېر زیات نږدې شوي وي خو دغه ګټې باندې لږ غونډې کې بوټي هم وي کوم کې چې دا شارک ګیر شي او ځان نشي خلاصولی. او دغه شانتې دغه جنۍ دې ګټې ته ځان راورسوي او هغه هلمټ هم ځان سره راوالي او دغه جنۍ دغه کیمره کې ریکارډینګ چالو کړي او هغې کې دا وایي چې دلته یو مړ دی او یو شارک هم دی او دا هم پکې وایي چې دغه شارک په ما باندې اټیک کوي. هغې نه پسته دا یو میسج مور ته او پلار ته او یو خور ته پرېږدي او په دې میسج کې وایي چې تاسو زما فکر مه کوئ او زه به دلته نه ځان راوکاږم او دلته ماسې ورکوټې ملګری هم دی او بیا به کې دغه پرنده هم وښیي. او دغه پلار ته وایي چې پلاره زه به دغه سور شي ته ځان رسوم او زه به همت نه بیلم او دې کې به زه جنګ کوم څنګه بادرۍ سه چې زما مور کړی و. او دغه شانتې دا جنۍ دغه کیمره په هلمټ کې واچي او هغه هلمټ ډېر لرې لړکي چې دغه هلمټ کنارې ته ورسېږي او څوک یې راواخلي او ویې ګوري او د دې مدد وکړي. دغه جنۍ هغه پرنده په سرفینګ بورډ باندې کیږدي او غواړي چې دغه پرنده لاړه شي او والوځېږي. اوس دغه اوبه ورو ورو زیاتېږي او دغه جنۍ سره یو څو منټه پاتې دي. دا به دغه سور شي ته ځان رسوي هله به بچ کېږي. دې سره 2-3 منټه وي او دغه ټایم کې به دا هغه ځای ته ځان رسوي خو هغه شارک هم هلته کې ګرځېږي او که دا اوبو ته راکوز شوه هغه به پرې اټیک وکړي او مړه به یې. دغې جنۍ سره څه بل آپشن نه وي چې دا یې وکړي او هغه اوبه هم دومره زیاتې شوي وي چې هغه ګټې ته را رسېدلي وي او دا پکې نیمه ډوبه وي. بیا دا هلته کې څه جیلی فیش ګوري چې هغه اوبو ته پاسه ګرځېږي او چې څوک هم دې جیلی فیش سره ولګي هغې ته به جراثیم خور شي او مړه به شي. خو دغه جنۍ وختي کتلي و کله چې دا شارک مۍ راغلی و او دا یې خوړه نو هغه شارک مۍ څه په بوټو کې ګیر شوی و هغې ته هم جراثیم ختلی و. دغه جنۍ دغه فکر کوي که زه جیلی فیش سره لاړم نو دغه شارک به ما پسې نه راځي او دغه جنۍ دې اوبو ته راودانګي خو هغه شارک هم دې پسې راشي. دغه جنۍ سره یو منټ وي خو په هغې کې دننه هغه شارک هغې پسې راشي. دا جنۍ هغه جیلی فیشانو سره ځان ګیر او غواړي چې دغه شارک دې پسې رانشي او دا ته یې بچ او دغه شانتې وشي. کله چې هغه شارک دې پسې راشي نو هغه د جیلی فیش سره ولګي او هغه یې وچیچي او هغه شارک هلته نه وتښتېږي. خو دغه جنۍ اوس هغه سور شي ته رسېدلې وي. دغه جنۍ اوس د اوبو بره راشي خو هغه شارک هم دې پسې راشي. دغه جنۍ چې کله د هغه پوړو باندې خیږي نو هلته کې یوه پوړۍ په دې ماته شي او دا لاندې رالړی شي. دا بالکل د شارک د پاسه ورلړی شي او د هغه سټیل راډ باندې دغه جنۍ په هغه شارک باندې حمله وکړي او هغه ډېر زیات زخمي کړي او یو ځل بیا بره راوخیږي او ځان هلته کې محفوظه کړي. دغه شارک مې ډېر زیات غوسه شي او هغه سیګنل باندې حمله وکړي او هغې ته ډغرې ورکړي او هغه وخي او غواړي چې دغه جنۍ د لاندې د اوبو کې رالړی شي. خو دغه جنۍ اوس دلته کې محفوظه وي. دلته کې موږ ګورو چې دغه جنۍ یو ځل بیا یوه کښتۍ ګوري کوم چې دې سایډ ته را روان وي. دغه جنۍ هلته کې یو فلایر ګن را واخلي او هغوی دپاره اشاره ورکوي چې زه دلته یم او ژوندی یم
خو دغه جنۍ دلته کې هم ناکامه شي، هغه کیسې ته دلته نه لاړه شي او دا ونه ګوري. او دغه شارک مې هم هلته کې ګرځېږي او ډغرې وخي او غواړي چې دغه جنۍ ترې رالړه شي. دغه جنۍ هلته کې اوبو کې تیل وګوري. کوم مې چې مړ شوی و هغې کې ډېر زیات تیل و. دا جنۍ ګوري چې هغه شارک مې په تیلو کې ګرځېږي. بیا دغه جنۍ هلته کې ډز کوي او هغه اوبو کې اور ولګي او شارک هم پکې وسوځېږي. خو دا ترې اوبو ته بل خواته ودانګي او اوبو کې راشي او هغه اور په ځان باندې مړ کړي. دا یو ځل بیا په هغه شي باندې اټیک وکړي او دې پرې خو ډېر زیات غوسه شي. شارک په هغه جنګله باندې چک ولګي او هغه شی ځان سره اوبو ته لاندې ویسي. دغه شانتې دغه جنۍ هم اوبو ته لاندې راشي. دغه جنۍ د یوه سوري کې پټه شي خو هغه مې مسلسل په دې باندې حمله کوي او هغه شارک هغه شی لږ ډېر مات هم کړي. خو دغه سیفټي کښتۍ لاندې نه ګیر وي. بیا دا جنۍ فکر کوي چې زه لاندې لاړه شم او دغه شی راخلاص کم او زه دې کې ځان بچ کړم. دلته کې موږ ګورو چې هغه شارک غاښ په هغه سیګنل شي کې ګیر شوی وي. هغه شارک هم زور کوي او دغه شي نه خپل دا غاښ روکاږي. دغه شانتې دا جنۍ هغه زنځیر خلاص کړي او خپله دغه زنځیر سره لاندې لاړه شي. خو هغه شارک هم ځان را آزاد کړي او هغه راشي په دې باندې یو ځل بیا اټیک وکړي. دغه جنۍ هغه زنځیر نیولی وي او هغه ډېر زیات دروند وي. هغه زنځیر یې ډېر زیات په تیزۍ سره لاندې ځان ته راکاږي خو هغه شارک هم دې پسې شوی وي. دغه جنۍ چې لاندې کله وګوري چې هغې کې سیخونه دي دا ترې اخوا شي خو هغه شارک ونه ګوري او پکې ډایرکټ ورننوځي او دغه شانتې دغه لوحې راډونه دې کې ننوځي او بهر ترې وځي او دې کې دغه شارک ډېر زیات زخمي شي او پکې مړ شي او دغه شانتې دغه شارک نه اوس دغه آزاده شي. بیا موږ ګورو چې نینسي هم دغه کنارې ته رسېدلې وي او هلته دوه کسان دا وګوري. کوم هیلمټ چې دې لړه کړی و هغه هیلمټ یو ماشوم راغستی و او هغې خپل پلار ته ښودلی و او د هغې پلار هلته کې راغلی وي دې جنۍ دپاره. دغه جنۍ ډېرې بهادرۍ سره دغه شارک سره جنګ وکړو او هغه یې ونه منلو. او دلته کې زموږ دا فلم ختم شي. زما چینل سبسکرایب کړئ.